نیلوفر وای نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. نیلوفر وای نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم ټلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي پرې بیا زنګ راغی. نمبر د افغانستان و. اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبښئ څوک یاست؟ ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر ملا یعقوب یم. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر. ویلې شکر دی ستاسې صحت د خدایه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق یې ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې به په توپیر په څو چنده ستاسې زیات احترام وي قدر به مو وي. هیڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ ترڅو تاسې ته د هوایي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره شکریه ادا کوم. ډېر دې متاثره کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. دا اوس زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.